ننګرهار ګمرک کې بارونکو موټرو لپاره ستر تمځای جوړیږي. د مالیې وزارت د ګمرکونو د ملاتړ او انکشاف ریاست په نوښت د ننګرهار ګمرک کې بارونکو موټرو لپاره د 8.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت د یو تمځای جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په مشرۍ امنیتي او تصفیوي کمیسیون د ناستې په ترڅ کې په یو شمېر موضوعاتو بحث وکړ او لازمي پریکړې ترسره شوې. مسؤلینو همدارس په خپله برخه کې د مخکینیو موضوعاتو حل په اړه معلومات وړاندې کړل او د یو شمېر نورو حل په موخه د قانون له مخې پر اجراعاتو ډاډ څرګند کړ. د ننګرهار په ښارګوټو کې د کورونو د تثبیت او ثبت چارې پیل شوې. د کرنې وزارت د ښاري سیمو د ثبت رئیس مولوي عبدالصمد پاڅون او د کرنې رئیس مولوي عبدالولي محسن په اماراتي ځمکو جوړ شوو ښارګوټو کې د کورونو د تثبیت او ثبت پروسه پیل کړه. له دې چارې څخه موخه د ځمکو تثبیت او په یاده برخه کې د عدالت تامینول دي. د ننګرهار مرستیال والي د اقلیم بدلون په موخه ولسونه خپل مکلفیتونو توزیر کړل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د چاپیریال ساتنې ادارې تر چتر لاندې د چاپیریال ساتنې او بشري مرستو مؤسسې REHA له لوري د اقلیمي بدلون ستراتیژۍ بیاکتنې 2 ورځني ورکشاپ پر مهال ولسونه په دې برخه کې خپل مکلفیتونو توزیر کړل. د ننګرهار مرستیال والي د بیلابیلو قشرونو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی ولایت مقام کې د جلال آباد ښار او ولسوالیو بیلابیلو قشرونو ستونزې غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړوند ادارو ته د قانوني اجراعاتو په موخه راجع کړې. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده په حیرتان بندر کې د سوکدیانا ترانس کمپنۍ له مسؤلینو سره د حیرتان بندر د تخلیه او بارګیرۍ چارو د چټکتیا په اړه کتلې دي. په دې کتنه کې د ریلي واګونونو د ستونزې د حل، د سټیشنونو د ظرفیت لوړولو او د اوسپنیزو کرښو د فعال ساتلو په اړه پریکړې شوې دي.